ماشومان ماشومان جینکۍ او هلکان کورنۍ د کړي اختیار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي هم روغتیایي د ځان نظافت هم اړین دی تغذیه هم چنان د پیوستون تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ستړي مسئ هیله د ښه اوسئ او وختونه چارې به په خیر وي. درنو لیدونکو د رڼا پر لور روغتیایي خپرونو د لړۍ څخه دا دی نن یو ځل بیا هم نننۍ موضوع د خپرونې ده ناسناستې یا هم شدید ناسناستې تر ډیره پورې دغه ناروغي په کومو کسانو کې پیدا کیږي د دغه ناروغۍ لاملونه څه دي په دې خپرونه کې را سره بیا هم میلمه لرو تاسو کولی سئ چې تر پای شیبو پورې همدا خپرونه تعقیب کړئ میلمه مو په همدې خپرونه کې ډاکټر نعمت الله زیرک دی. ډاکټر صاحب محترم ښه راغلاست خپرونې ته. کور ودان بریال صاحب چې موږ ته بلنه راکړله موضوع مې انشاءالله ټاکلې ده ناسناستې چې پر هغه به بېلابېلو اړخونو باندې به د خیره ورغېږو چې دا چې ناسناستې څه شي دی مخنیوی یې څنګه کولی سو خپله د ناسناستې لاملونه څه دي چون ناسناستې یا په عامه اصطلاح دغه ته موږ په طبي لحاظ ډایریا وایو یا په وطن کې ورته هغه لمبه چې وایي ناروغه لمبې ول دی دا شی ډېر مشهوره دی په دغه سره عام خلک پېژندلی سي چون دا وژونکې ناروغي ده که چیرې کنټرول نه سي تداوی یې ونه سي مخنیوی یې ونه سي نو سبب حتما د مرګ کیږي خو که چیرې د اسهالاتو تداوی وسي د نسناس تداوی وسي نو مړینه ډېره ورڅخه کمه ده که زه یو شي ته اشاره وکړم لکه خپله ویبرو کولرا یا دغه د کولرا مرض چې دی دا خپله د اسهال رامنځته کوي د دغه کولرا له کبله مړینه که چیرې تداوی وسي 1% خو که تداوی ونه سي نو مړینه ورڅخه 0% ده نو اسهال یو هغو ته ورته یعنې دا میکروبونه خپله د اسهال زیاتره مایکرو ارګانیزمونه د اسهالاتو سبب ګرځي چې دې ته ورځي څون ما نور هم یاد کړم لکه خپله جاردیازیز امیبیازیز خپله کولرا ویبرو کولرا خپله محرکه دا زیاتره میکروبونه بکټریاوې دي سبب د اسهالاتو خپله د پولیو وایروس چې زه یاد کړم دغه په مجموعي توګه دغه ټول مایکرو ارګانیزمونه یا کوچني ژوندي موجودات سبب د اسهالاتو ګرځي که زه چیرې اورېدونکو ته یا لیدونکو ته پر د اسهالاتو پر تعریف لږ وغږېږم یو څوک وایي زه څنګه په اسهالاتو پوه سم زه په خپل کورنۍ کې د یو ماشوم د یو غټ ځوان سپینږیري ضعیفه څنګه تشخیص کړم چې ولادانو په اسهالاتو اخته دی موږ په نورمال حالت کې د ورځې یا په 24 ساعته کې باید تر 3 ځلې اضافه تشناب ته لاړ نه سو یعنې د غټو بولو دپاره یا د غټو متیاز دپاره باید یو کس نورمال شخص در 3 ځلې اضافه نه سي او بل د غایطه موادو دغه قوام یا کنسسټنسي ډېره زیاته مهمه ده یا په اصطلاح کلکوالی ډېر مهم دی که چیرې یو ناروغه په ورځ کې 4 ساعته کې تر 3 ځله اضافه اوبلن ناسناستې وکړي تر 3 ځله اضافه یعنې 4 ځله چناب ته لاړ سي نو موږ باید دا تشخیص کړي دا مې درکړي چې ولا اوس نو دغه کس یا دغه ناروغه په اسهالاتو اخته دی دا چې د اسهالاتو سره نور چې شي ناروغ سره پوښتنه کولی سي ناروغ سره په نږدې په کورنۍ مشران تماس نیولی سي ناروغ سره پوښتنه کوي ناروغه وایي زموږ هغه د په اصطلاح د غایطه موادو کلکوالي قوام اوس نری سوی دی اوبلن ناسناس یا اوبلن ډکې متیاز دی کوي په ورځ کې تر 4 ځلې اضافه تشناب ته ځي ناروغه ډېر د تندې احساس کوي ډېر تږی کېږي په عمومي توګه که چیرې ناروغه ته وګورې د ناروغه دغه پوستکی خپله سترګې پنټانیټل برخې ننوتلي سترګې د ناروغه ننوتلي ځکه دا نرم انساج دی ډېر زر اوبه ځینې ځي د بدن څخه مایعات ډېر ځای کېږي نور که چیرې ماشومانو کې موږ دغه شی تشخیص کړو د ماشومانو دغه پوستکی که چیرې داسې راټول سي او بیا یې لاس داسې ګونځې کړي یو رقم ټورګورو ته وایي همدغه په ټورګور باندې دی یعنې ښه تشخیص کېږي نو موږ فکر کوو چې ولا دغه ماشوم نور په ناسناسې اخته دی که زه چیرې د دغه سره متصل راسم دا چې کورنۍ وایي چې موږ څنګه کولی سو د اسهالاتو د ناروغۍ لامل څه دی او موږ څنګه مخنیوی وکړو چون لامل یې ډېر واضح دی په خاص توګه بیا زموږ په دغه ټول افغانستان په دغه سرحدي ولایتونو مرکزي ولایتونو کې دا شی ډېر عام دی لکه زموږ خلک چناب ته ځي د چناب څخه چې دوباره راوځي نو لاس نه پرېوي که چیرې لاس هم پرېوي په داسې اوبو لاس پرېوي چې هغه خپله منتنې اوبه یې چټلې اوبه دي دغه سبب ګرځي د اسهالاتو یعنې ښه خبره دا ده د اسهالاتو لپاره لامل چې دی هغه میکروبونه دي مایکرو ارګانیزمونه دي نو موږ باید مخکې د چناب ته در تګ چې ځو باید د اوبو هغه مې خوړلي چې باید د داسې پاکو اوبو څخه استفاده وکړو چې هغه په میکروب منتنې نه وي یوازې اوبه هم شرط نه دي د پاکو اوبو سره صابون یا شمپو 100% شرط ده چې باید لاس په صابون او په شمپو ومینځل سي تر څو د چناب ته راځي دغه که زه یو شی یاد کړم لیدونکو ته
په نورمال حالت کې د یو انسان په غایطه موادو کې تقریبا که زه وایم 1 لک په شاوخوا کې میکروبونه شته. وینې چې سړی نورمال وي، که چیرې په ناروغي اخته سو بیا د ده په دا غټو متیازو کې په 1 ګرام کې تر 1 لک اضافه نه په میلیونونو بیا میکروبونه وي. چون ته دا ناروغه شخص تشناب ته ځي خپله په اول حالت کې ناروغه نه وي، کله چې تشناب ته ځي د غایطه مواد سره ته بند په تماس کې راځي، کله چې تشناب څخه راوځي بیا لاس هم نه پرېوي یا په عادي اوبو یې پرېوي. میکروبونه داسې یو خاصیت لري چې دا په عادي اوبو نه پاکېږي، دا باید په صابون پرېمینځل سي، په شمپو پرېمینځل سي، په پاک اوبو پرېمینځل سي، وروسته بیا وچ کړل سي، بیا نو موږ وایو چې لاسونه پاک کړي دي. یعنې په د غټو متیاز څخه چې کله راځو د تشناب څخه راځو د کور خواته د اوسېدو خونې ته د ناستې ځای ته باید لاسونه پاک پرېولي. بل لامل یې خپله دغه میکروب بیا په اوبو کې ډېره زیاته وده کوي. اوبه ډېر مهم شی دی، په خاص توګه په دا اوس د ګرمۍ په موسم کې خلک د هر یخي څخه استفاده کوي، هر چټل یخی ناپاکه یخی هغه داسې یخیان دي چې هغه په اصطلاح په دغه میکروبو مایکروارګانیزمو باندې لړلي دي. کله چې د دغه میکروب سره په تماس راځي یعنې په اصطلاح د هغه اوبه څښي که د کور اوبه یې پاکې هم وي، یعنې په عادي اصطلاح که زه وایم موږ په خپله په روزګان کې فلټر کړي اوبه یخی نه لرو، هغه د ملکو یخی چې ورته وایي په کندهار کې فابریکه شته هغه طبعا داسې اوس یخی هم د فلټر کړي اوبه دي. اول خو یخې اوبه دونه یخې اوبه چې هغه لکه یخی داسې یخې اوبه خو باید ونه څښل سي، دا په هر موسم کې انسان ته میانه اوبه نرمې اوبه چې ډېرې زیاتې یخني نه ډېرې زیاتې ګرمې. خو که چیرې داسې اوبو ته بیا پاک اوبو ته داسې یخی وراچوو چې هغه په دغه میکروب لړلي نو دا 100% سبب د اسهالاتو ګرځي. یعنې په مجموعي توګه که چیرې زه راسم د اسهالاتو لامل چې دی هغه مایکروارګانیزمونه دي، بکټریاوې دي، ویروسونه دي، سبب د دې ګرځي چې موږ په میکروب اخته سو. او لامل یې څو شیان دي، خپله تشناب د تشناب څخه د راتګ په وخت کې د لاسو پاک نه مینځل، بل چټلې اوبه، او په مجموعي توګه که زه راسم دغه ساړه خواړه یا دې خواړه چې هغه خپله په د میکروب لړل سوي یا هغه کس چې هغه ناروغ وي بیا د دغو خوړو سره ټچ راځي، دغه خواړه د نور خلکو سره په تماس راځي، نور خلک یې خوري، دا تمن بیا سبب د میکروبونو ګرځي. نو ښه خبره دا ده چې په مجموعي توګه خواړه ډېر ونه ساتل سي بغیر له یخچاله څخه. که ساتل کېږي مثال په توګه خواړه دونه پخېږي چې هغه ماښام پاخه سي وخوړل سي. د ماښام خواړه په دا اوس ګرمۍ کې باید سهار 100% ونه خوړل سي. که احیانا هم څوک اشتها لري چې ویې خوري ډېر زړه غواړي نسي ځان شي خلاصولی نو دونه جوش ورکړي چې دوباره ټولو برخو ته دوباره بیا دا اور ورسېږي، یعنې په اصطلاح ښه ګرم سي. د ګرموالي را دې خواته که دا خواړه وخوړل سي سبب د اسهالاتو ګرځي. نو 3 شیان مو یاد کړه، تشنابونه یې غټ لاملونه دي، خپله اوبه، او په مجموعي توګه دغه ساړه خواړه یا خپله دی خواړه چې هغه په دغو شیانو باندې ککړي. خپله یو شی که زه وایم دغه سبزیجات، ترکاري باب، دا په اصطلاح ګندنه، دې ته ورته نور شیان ترکاري باب، که چیرې دغه د داسې د فصلو څخه لاسته راغلي، چون په فصلو کې دا زیاتره فاضله مواد یا غایطه مواد چې فصلو ته ځي، که چیرې د فصلو څخه غایطه مواد راوړل بخښه کوئ، که چیرې د فصلو څخه دغه ترکاري باب او سبزیجات راوړل کېږي د خوړلو لپاره راځي بازار ته راځي، دغه باید 100% پرېوړل سي په پاکو اوبو باندې، په خاص توګه بیا د کلورین په اوبو که نه وي د مالګې په اوبو. مالګه خو فکر وکړه په هر کور کې مالګه شته، یو کاچوغه مالګه ورته اچوي په اوبو کې، دغه ترکاري باب ښه په دا اوبو کې لمدوي تر څو چې ښه خیشتې وکړي، ښه لانده سوه، ټولو برخو ته د مالګې اوبه ورسېدل، بعد له هغه څخه بیا دوباره پاک پرېوي بیا خوري. نو دغه په مجموعي توګه دغه څو شیان چې ما یاد کړه دغه سبب د ناسناستې کېږي، سبب د اسهالاتو ګرځي، سبب د لمبې ګرځي، چې بیا موږ فکر کوو چې ولا ناروغه مې لمبې وهلي، بیا نو ناروغه ته ډېر زیات تکلیفونکی. یو خو دا چې په زیاتو کورنیو کې تشخیص نه کېږي، په کور کې ساتي 2 ورځې 3 ورځې خپله ځینې ټابلیټونه ورکوي چې دا فلاجیل دی، دا پلانکی دا ورکوه، بعد له هغه څخه ناروغه ډېر وایي تنده کوي، لږ مایات ورکوي، کېدای شي هغه اوبه یې منتني، چون چې دی د شفاخانې په رسېږي. هر کال کې موږ زه اطلاع لرم، هر کال کې زه چې معلومات د شفاخانو سره کوم یا ځینې ملګرو سره په وطن کې ځینې یا اجتماعي رسنۍ تعقیب د اسهالات له کبله اپیډیمیانې رامنځته کېږي، یعنې ناروغي ډېره زیاته خپرېږي، ډېر خلک اوس هم ځینې مړه کېږي. نو ډېر احتیاط اوسئ چې د دغه شکمنو ناروغي په وخت کې باید چې شکمن سو چې ولا اسهالات، اول خو باید د اسهالاتو مخنیوی وشي. دا زموږ خپرونه پر دغه ده چې باید مخکې تر مخکې چې ناروغه په اخته سي باید مخنیوی وشي. که چیرې په اخته سو نو بیا د خیر هغه تداوي ته هم زه راځم چې بیا باید د شفاخانې پورې ورسېږو. که راسم یو څوک وایي چې زه د ناسناستې مخنیوی نو څنګه وکړم، چې دا لاملونه میکروبونه دي، خواړه دي او تشنابونه دي، د دې مخنیوی څنګه وکړم. ډېر کوښښ چې وشي چې په هر کور کې سرپټې تشنابونه جوړ کړي سړی، هر کور فکر وکړئ څوک ډېر غټ کور ځان ته جوړولی سي مګر تشناب نه سي جوړولی. د کور جوړولو په وخت کې باید داسې یو سرپټې تشناب چې هغه مچان هغه سره په تماس کې نه راځي، نور فکر وکړه غوماشي، نور هغه کورني اهلي حیوانات هلته باید د دغو غایطه مواد سره په تماس کې رانه سي تر څو چې هغه دوباره برته کور ته راځي. فکر وکړه په اطرافو کې داسې زیات وخت کېږي حیوان یې پله در
در تشنابو پرې ځي د تشنابو ساحې ته ځي په هغه ځای کې شلته خلک ډکې متیازې طرح کوي دوباره راځي په کور کې ځینې شیان ته بیا خوله وراچوي نو دا خو معلومداره خبره ده چې هغه که تا لاس پرې ولیم و دغه حیوانانو سبب د دې څه چې دغه میکروب دوباره تا ته راوړي او سبب د اسهالاتو ګرځي کوچنیان خو بیا دا درک نه شي کولی کیدای شي دا حیوانات اوبو ته خوله واچوي کیدای شي ځینې شیان منتن کړي د ځینو لوښ سره په تماس کې راسي نو دا خو معلومداره خبره ده د دې اندک تماس په سلهاوو میکروبونه راوړی شي او د دوی دپاره انتاني ډوز هم ډېر کم دی یعنې شاوخوا 1000 تر 10,000 یا 1,00,000 پورې بکټریاوې که چیرې داخل شي سبب د دې ګرځي چې موږ په اسهالاتو باندې اخته سو نو د مخنیوي دپاره که زه راسم باید سرپټې تشنابونه اوبه پاکې اوبه وڅښل شي هغه اوبه چې هغه د اکوا په نامه ټابلیټونه موږ لرو ته خیره بیا وروسته راځم پر غږېږم دا ټابلیټونه باید دغو اوبو ته داخل شوي بیا وڅښل شي که دا نه وي باید پخې اوبه اوس فکر وکړه په روزګان کې موږ پخې اوبه لرو باید د پخو اوبو څخه ګټه واخیستل شي یا خپله فلټر کړي اوبه پخې اوبه زما مطلب دا دی چې اوبه باید اول ښه وایشول شي جوش شي وروسته یخ شي پر کور کې او بیا وڅښل شي که دا نه وي د فلټر کړي اوبه ماشینان دي راغلي دي ډېر عادي ډېر ارزانه دا اوبه زه خپله استعمالوم ډېر په یو لږ قیمت سره دا اوبه موږ ته راکوي او بیا موږ ته شو هېڅ سبب د ستوني ناروغي موږ ته نه راولي د اسهالات ناروغي نه راولي نو پخې اوبه یا پاکې اوبه فلټر کړي اوبه 100% دغه شي مخنیوی کوي بل هغه وخت چې تشنابو ته ځئ باید تاسې په هر کور کې د تشناب سره راوتو په وخت کې خپله په تشناب کې یا په کور په بل ځای کې داسې په ځای کې داسې صابون ورته ایښی تر څو هر نفر راځي وروسته د لاس په صابون په اوبو پاک پرېوي تر څو چې موږ د اسهالاتو مکمل مخنیوی کړي که چیرې حیوانات دي باید انسانانو د اوسېدو چاپېریال ته باید رانه شي زموږ د لوښو اوبو چاپېریال لوښ په اصطلاح د غذایي موادو ځینې شیان سره باید په تماس کې رانه شي که چیرې ترکاري راوړو د بیرون څخه د بازار څخه یو ځل باید دغه ترکاري اول ښه په پاکو اوبو باندې یا په خپله پاکو اوبو زما مطلب کلورین اوبه دي یا خپله د اکوا ټابلیټونه چې ورته اچي یا خو د اوبو دپاره دي خپله د مالګې په اوبه دغه پرېوو او دوباره استفاده ځینې کوو نو په مجموعي توګه به موږ د اسهالاتو یا خپله د دغه نسناستې مخنیوی کړي ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم که چیرې وایس په عموم کې اوس څونه اړتیا او تر څو دغه موضوع وټاکل شي بریال صاحب محترم ډېره پر ځای پوښتنه ده په دغه موسم کې چې زه چې څونه معلومات لرم خپله موږ دلې په یو کوچني معاینهخانه کې زه خپله وظیفه اجرا کوم لوړې شفاخانې سره په تماس کې ځوانان هلته ستا زما ملګري هلته پر وظیفو دي چې زه څونه معلومات لرم ډېری زموږ تاسې د هیوادوال زموږ تاسې د ولایت خلک په دغه ناروغي برحاله دغونه ډېر اخته دي دغونه زیات خلک په اخته دي که زه وایم چې راټول سي هره ورځ کیدای سي 100 یو نیم سل نفره یوازې دغه مرکز در ساحې پر راځي او دوی د دغه اسهالات څخه کړېږي برحاله چې موږ یو په دغو کې بیا یو چې بیړنۍ ناستې ورکړي هغه کولرا ده یعنې پرون مازدیګر یا خپله پرون مازدیګر موږ دوه ناروغه چې موږ یو کوچنی کتنځای دی موږ خپله کار هم د سهار لخوا کوو مګر دوه ناروغان موږ په خپل معاینهخانه کې تشخیص کړه او دا خپله کولرا وه بیا یې واستول ولوړ ولایتي روغتون پیج ته یعنې په دغه کچه پورې دغه شی دونه ډېر دی وزیات شوی دی هر روزمره پیښیږي په خاص توګه بیا دغه میکروب په ګرم موسم کې ښه وده کوي ګرم اوبو کې فکر وکړه د ماښام غذایي مواد پاته شوي چاپېریالو ته برابر وي اوس په یخچال کې دغه شی وده نه شي کوی ځکه د دې تودوخه د دې د میکروبو د وجود تودوخه د دغه محیط سره برابره نه وي د یخ سره مګر د ګرمۍ سره برابر وي چون په دا ګرم موسم کې دا ډېر زیات وي نو ضرورت ډېر زیات دی باید هیوادوال په دغه هکله معقولې لارښوونې د هر کورنۍ مشر ترلاسه کړي او بیا په خپل کور کې عملي کړي مطلق د سړو خوړو څخه ځان راوګرځوي په هر کور کې په هر تشناب کې باید یو صابون پروت چې ټولو کوچنیانو غټیانو ته لارښوونه وشي چې لاسونه پاک پرېوي کوښښ چې وکړي چې پخې اوبه پاکې اوبه زما مطلب دا دی که دوی د نورې پاکې اوبو ته لاسرسی نه لري حد اقل د سرپټو برمو چې هغه داسې بیا سرپټو څاګانو اوبه استعمال کړي تر څو چې هغه ته ازادي هوا څخه شی نه ورشي وکېږي هغه اوبه استعمال کړي لا به بهتره د دې چې د ځینې ځوانان ستا ځینې په وطن کې ځینې کوچنیان د ولي د اوبو استفاده کوي زیاتره په اخته کېږي هم د هغه د ولي اوبه څښي د داسې څاګانو اوبه څښي چې هغه سرونه یې لوڅ شي باد خاک دا څونه بادونه دي په دا اوس موسم کې ډېر بادونه سبب د دې ګرځي چې هلته ځینې میکروبونه ورشوکې ساته نو سبب د اسهالاتو ګرځي نو ضرورت یې ډېر دی په خاص توګه په دا اوس موسم کې چون په هر کال کې په دا ګرم موسم کې دغه ناروغي اپیډیمي ورکوي معنا په یو وخت کې چې رامبین سول ډېرو ساحو ته خپرېږي چون چې اپیډیمي یې ورکړل ډېر هېوادوال ځورېږي دا بیا یو رقم دولت ته خپلو شفاخانو ته اقتصادي وي او په عین حال کې بیا د دې څخه داسې نه ده چې دا یوازې په اخته کېږي وژونکې د ناروغي هر کال په سلهاو که زه هم په زرهاو ناروغان د دغه کولرا څخه یا خپله د نسناس څخه چې هغه یوه بیلګه ده هم ځینې مړه کېږي د مرګ تر پولو پر رسېږي ځینې ژر نه تشخیصېږي ځینو ته مایات ژر نه رسېږي ځینې د دغه پاک له ابهام تفهیم نه لري چې دا باید چې اسهال دی نو خو د بدن اوبه یې کمیږي په دغه کولرا کې داسې دی چې دا هر ځل ناروغه
غټې متیازې یا ډکې بولې وکړلې ناروغه 1 لیټر اوبه ضایع کوي چون زموږ بدن تقریبا شاوخوا 50 یا په کله چې څوک ماشوم د ماشومان هغې د 50 څخه تر 95% زموږ بدن د اوبو څخه جوړ دی نو که چیرې موږ هر ځل کې 1 لیټر مایع زموږ د بدن څخه ووځي نو دا خو حتما د فشار د ټیټوالي سبب ګرځي د معافیت د کموالي سبب ګرځي ناروغه د مرګ تر پوله رسوي نو پر اهمیت چې هر څونه زه غږېږم دا بیا هم لږ دي ځکه اسهالات وژونکې ناروغي ده نس ناستې وژونکې ناروغي ده او هممهاله دا زموږ داسې خپرونه څوک تعقیبوي ډېر په هر کورنۍ کې کیدای شي په اوس موسم کې ماشومان په خاص توګه بیا هغه څوک پخته کېږي د هغوی معافیت کمزوري هغوی ته دغه شي ډېر لاندې یعنې خپل لوړ عمر خوړلي خلک یا شپنږیري خلک سپین سرې ښځې په مجموعي توګه ماشومان چې د هغوی معافیت هم ډېر کمزوري دي پر هغوی بیا دغه میکروبونه ډېر ژر تاثیر کوي ډېر ژر حمله باندې کوي نو په همدې خاطر هغوی وژني تر هر چا بیا هغوی د مرګ عمر خطر هم په هغو کې ډېر زیات دی ډېره زیاته مننه کوو درنو لیدونکو زه د خپرونې دې برخه کې لنډه تمه لرو تر دمې وروسته بیا هم زموږ خپرونه جریان لري اعلان د برکلي محترمو کلیوالو زموږ په کلي کې د سیلاب د راوتلو وړاندوینه شوې ده غلي شئ تر څو اعلان په سمه توګه واورم د هغه چا کورونه چې د سیند غاړې ته نږدې دي شفیقې که زموږ په کلي یا زموږ کلي ته نږدې غرونو کې باران وشي ممکن د سیلابونو له خطر سره مخ شو موږ باید د نورو خلکو په شان د سیلاب د راتلو په اړه له ګرځنده ټلیفون، تلویزیون، راډیو او ټولنیزو شبکو له لارې د سیلاب خبرداری ترلاسه کړو. ستا خبره سمه ده. د سیلاب په لړ کې موږ باید د خپلو ماشومانو مخه ونیسو ترڅو سیلاب ته نږدې نشي. د سیلاب وروسته موږ باید خپلو ماشومانو او نورو ته پاملرنه وکړو چې د سیلاب ځایونو ته لاړ نشي، په هغو اوبو کې لوبې ونه کړي او یا هم هغه اوبه ونه څښي. لطیفې لورې زما په خبرو پوه شوې؟ هو پلار جانه. کناراب ته له تلو وروسته باید خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره ومینځو. مېرمنې هم باید د خوړو تیارولو نه مخکې یا هم ماشومانو ته له خوړو ورکولو د مخه خپل لاسونه پاک ومینځي ترڅو له سیلاب راتلو څخه وروسته د بېلابېلو ناروغیو څخه مخنیوی وشي. لورې پلار دې رښتیا وایي. جماله زویه تم باید د سیلاب نه پاتې اوبه ونه څښې. تل په یاد ولرئ د سیلاب اوبه مه څښئ. خپل ماشومان مو د سیلاب له پاتې اوبو څښلو او یا په هغو کې د لوبو کولو څخه منع کړئ ترڅو د نس ناستې له ناروغۍ څخه په امن کې واوسي. د خپل ځان، کورنۍ او چاپیریال پاکوالي ته ډیر پام ونیسئ او د احتمالي سیلاب راتلو د خبرېدو لپاره ټولنیزې رسنۍ وڅارئ. درنو لیدونکو بیا هم خپرونې ته ښه راغلاست. د رڼا په لور روغتیایي خپرونه ده. نننۍ خپرونه کې مو موضوع ټاکلې ده شدید و بلند ناسناستې. خپرونه کې ډاکټر صاحب هم لرو. ډاکټر صاحب د خپرونې جریان کې بله پوښتنه کوم چې ناسناست پر مهال باندې څه ډول خواړه باید وخوړل سي؟ بریا صاحب محترم ښه پوښتنه ده. که چیرې په کورنۍ کې موږ د نس ناستې ناروغه ولرو یا په عادي اصطلاح یو څوک لمبې وهلي، زموږ په اصطلاح په وطني اصطلاح که زه وایم لمبې وهلي، اسهال سوی، په اصطلاح تشناب ته تګ یې ډېر سوی، خواګرځۍ ورسره شروع سوی، نو باید موږ څه شي وخورو؟ په مجموعي توګه که زه وایم نرم خواړه، هر نرم خواړه سبب د دې ګرځي چې موږ په اسهالاتو کې هغه موږ ته یو څه سپورټ راکړي او څه متکفه کړي. خو په نرمو خوړو کې موږ هغه خوړو ته ډېر اعتبار ورکوو چې هغه مایعات کافي ولري. لکه زه په عادي ډول وایم د وریجو اوبه، خپله میوه‌جات چې هغه ډېرې زیاتې اوبه لري میوه، او په مجموعي توګه سوپ ته ورته نرم خواړه، خپله فرني، دغه شیان چې څه اوبه ډېرې ولري، نرم خواړه، میوه‌جات دوی بیا موږ ډېر زیات په دې خاطر استعمالوو چون په دغه وخت کې د بدن اوبه ځي. د بدن د اوبو د تلو په خاطر باید موږ داسې دوباره داسې یو میکانیزم په لاره واچوو چې زموږ دغه اوبه ارجاع کړي دوباره.
او په عادي په کورنۍ کې نرم خواړه فکر وکړئ نرمې وریجې شوله موږ ته په عادي اصطلاح ورته وایي شوله پخولی شي نرمې وریجې پخولی شي چې هغه اوبه یې ډېرې وي عادي د وریجو اوبه څښلی شي خپله ډېر مایعات اخیستلی شي هغه میوه‌جات اخلي په میوه‌جاتو کې په مجموعي توګه زه کوم دغه نه لرم جلاوالې نه راولم هره میوه اخیستلی شي چې دی اشتها ولري دی یې خوړلی شي داسې دی په اصطلاح تېرولی شي باید هغه مایعات دغه میوه‌جات وخوري خو په هغو میوه‌جاتو کې بیا هغه میوه‌جات چې اوبه یې ډېرې خپله په اصطلاح خوږې اوبه یې ولري هغه انسان بدن ته کولی شي دا زموږ د ډیهایدریشن مخنیوی دوباره وکړي یعنې زموږ اوبه دوباره راته ارجاع کړي د هغه شان ټول نورو شیانو څخه استفاده کولی شو او همداسې که چیرې ووایاست چې تر ډېره پورې په دغه ناروغۍ کې کورنۍ درملنه یې شته بلې که چیرې موږ یو ناروغه تشخیص کړي چې ولا دا په نس ناستې باندې اخته دی نو په کور کې د لپاره موږ مایعات ورکوو چې هر ځل دی چناب ته ځي دوباره راځي په خپل هر کورنۍ کې کولی شي دی د ډیهایدریشن ضد محلول یا خپله د او آر اس محلول جوړ کړي چې هغه د دغه ډیهایدریشن که زه راسم دا واضح کړم ډیهایدریشن دې ته وایي چې په اصطلاح زموږ د مایعات اوبه ډیهایدرې شوي په اصطلاح د منځه تللي وتلي زموږ د بدن څخه خارجه شوي نو د دغه ضد بیا یو رقم محلولونه شته پوډر یې شته که زه لنډ ډول یادونه وکړم پوړي یو رقم پوړي جوړ شوي او آر اس محلولونه ورته وایي دا که چیرې اوبو ته داخل شي ورته واچول شي او په بار بار وچښل شي په خاصه توګه بیا په هغه وخت کې که چیرې ناروغه تشناب ته لاړئ د تشناب ته د تللو وروسته چې هر ځل دی راځي باید یو ځل دی زورکي تشویق کړل شي ورته وویل شي څو واره یې وهڅول شي ته باید دا وچښې که چیرې دی هر بار چې تشناب ته ځي او بیا راځي دغه محلول څښي یا خپله که چیرې په کور کې څوک او آر اس محلول نه لري نو هغه څه وکړي څوک وایي زه او آر اس محلول نه لرم ډېر لرې پروت یم په ډېر لرې ساحه کې یم یو دې ځای کې یم چې هلته زموږ ته دا امکانات نشته کولی شي چې په خپل کور کې ډېرې زیاتې پخې اوبه یا په اصطلاح ناروغه ته هر ځل اوبه ورکوي خو په اوبو کې بیا راولاړ شي یوه کاچوغه مالګه بیا په یو ځای کې اوبو کې یوه کاچوغه مالګه 3 کاچوغې بوره خپله یوه نیمه کاچوغه شاوخوا وړه اوبو ته واچي او وروسته دوباره ښه محلول یې جوړ کړي ښه انحلال یې کړي د انحلالیت څخه وروسته دغه محلول په بار بار ناروغه ته ورکړي که چیرې ځینې خلک د دغه سره ریاکشن ښیي چې وایي موږ ولا په اصطلاح خواګرځی مو کېږي نه شو څښلی دا نسو اخیستلی کولی شي عادي اوبه ورته ورکړي هر ځل باید اوبه واخلي او په پای کې د دغه تداوي یوازې چون په کور کې د دغه شي تداوي بیا موږ نوره نسو کولی یوازې مایعات ورته ورکوو ډېر ژر دغه ناروغه ته یو نږدې سي روغتیايي مرکز پرې رسوو تر څو کلینیک پرې رسوو تر څو چې هلته ناروغه ته دوباره اوس الحمدلله پخوا دا شی نه و دغه د کولرا ناروغي تقریبا شاوخوا په 20 پیړۍ کې 1980 اویا شاوخوا کال کې په انګلستان کې هدیرې جوړ کړي دي یعنې کله موږ ته چې په عادي اصطلاح اوبه ورته وایو کله چې به یو ځای ته کولرا رالل داخله به سول بیا به نو په یو وخت کې ډېر خلک ورباندې اخته سوه او ډېر خلک به ونیول ډېر به مړه کوله کله چې اوس دا سیرومان راله دا په اصطلاح د رګ د لارې انجکشن د لارې دا مایعات راووتل د دغه ناروغي مرګ او مړینې شمېر یې بیخي راټیټ کړی دی یعنې که د 2% څخه هم کم دی که چیرې موږ ناروغ ته په کور کې مایعات ورکړو او وروسته د ناروغه ورسو تر روغتیايي مرکزه پورې نو موږ به د ناروغه د مړینې چانس بیخي راکم کړي کورنۍ تداوي او آر اس محلول دی د ډیهایدریشن ضد پوډر که چیرې و هغه ورکوو که نه وه بیا وروسته ما دا طریقه یاده کړل چې تاسو یوه کاچوغه مالګه 3 کاچوغه بوره یوه یا یوه نیمه شاوخوا وړه داخلیږي انحلال کېږي او بار بار ناروغ ته ورکول کېږي تر څو چې د مرګ څخه مې مخنیوی کړي او تر ډېره پورې په دغه ناروغۍ کوم کسان اخته کېږي د ټولنې کم کشه چون دغه میکروب که چیرې د هر چا بدن ته ورسېږي چې هغه ماپیت باندې دغه میکروب لوړ سو زورور سو په اصطلاح زموږ د بدن دفاعي کرښې مات کړلې سبب د اسهالاتو ګرځي خو په خاص توګه هغه قشر چې هغه ماپیت یې کمزوري ماپیت یې ټیټي نو څوک وایي زه د ماپیت په اصطلاح د دفاعي ازموښت دی د دفاع کوونکي قوه چې کمه دا څوک کېدلی شي دا زیاتره ماشومان کېدلی شي په دا اوس عصر کې دغونه ډېر ماشومان په دا اوس موسم کې دا د اختر شاوخوا موسم کې د اختر مخکې به ته بیا نور پیښې مو ویني ډېر زیات خلک په اخته دي په اسهالاتو په خاصه توګه بیا په هر کور کې ماشومان په اخته دي هر کورنۍ چې سهار راځي وایي چې موږ ماشوم ولا اسهال شوی دی پلانکې پر عادت فکر وکړي ځینې شربتان ورته وړي دا ځکه ماشومان چې دي د هغوی ماپیت ډېر ټیټ شوی بېلابېل قسم میکروبونه دغه ماشومان تر حملې لاندې راوستلی شي د دوی لا تر اوسه پورې د بدن هغه انټي باډیګانې نه وي په اسلام چر شوي پخه شوي نه وي تر څو چې دوی هغه پخېږي په دغه وخت کې دغه میکروبونه ډېر زیات حمله باندې کوي په دومه کټګورۍ کې بیا لوړ عمره خلک راځي په اصطلاح چې عمر یې لوړ وي سپین سرې ښځې خپله شمېرې خلک حاجي صاحبان زیاتره دغه ناروغي حمله باندې کولی شي او کولی شي چې دغه ناروغي ژوند د خطر سره مخامخ کړي خو په درېیمه کټګورۍ کې زه وایم په مجموعي توګه ټول خلک د دغه ناروغي تر خطر لاندې دي باید کافي حفظ الصحه وسي هایجنس چې زه ورته وایي باید 100% مراعات شي په هره برخه کې څونه چې زموږ تاسې په واس توان طاقت کې
د تشناب څخه د راتګ په وخت کې په کور کې ساړه خواړه اوبه پخې خواړه باید ونه ساتل شي، چټل خواړه، لاس باید هر ځل د هر ډوډۍ خوړلو مخکې څخه لاس وروسته د ډوډۍ باید لاس پرېولل شي. نو موږ به کړی چې دغه کار به مې کړی چې خپل کورنۍ څخه به مو دغه یو وژونکي انتاني ناروغي یا خپل ناسناستې یو سبب یې دا به د منځه وړی. ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم. که چیرې وایاست چې د ایکوا ټابلیټ په اړه کوم پیغام لري یا کوم نظر؟ د ایکوا ټابلیټونه چې دي موږ دا د زیاتره دې دپاره کارول کېږي، د سیتمې لخوا ستا ورکول کېږي په بازار کې هم کېدای شي دا شی خلک ډېر په اسانۍ معلوماتو کې ترلاسه کړي. دا په حقیقت کې د میکروب ضد دي. په اصطلاح اوبه هغه اوبه چې موږ اوس ځینې خلک هېڅ چاره نه لري د سرلو څخه استفاده کوي، نو دوی کولی شي دغه اوبه راوړي کور ته او بیا د 10 لیټر ته یو پاکټ یا یوه دانه ټابلیټ دغه پاکټونه ورته داخل کړي دغه د 10 لیټره چارلانه اوبه ته نه، یا په اصطلاح 10 لیټر په اندازه اوبه که 6 لیټر بیا 2 پاکټ ورته داخلي دغه د ایکوا ټابلیټ، او وروسته دغه اوبه ضد د میکروب کوي. معنا اوس پخوا میکروب ته وده کولی سو، میکروب اوس دغه پاکټ ضد د میکروب دی، اوس دا میکروب له منځه وړی دی، میکروب یې خنثی کړی دی. او که چیرې څوک دونه فکر وکړي چې ولا زموږ اوبه خو نو سارلوت څښانان دي، باید حتما په دغه هکله دی داسې پیغام ولري چې باید دغه ټابلیټونه پیدا کړي او بیا راوي دغه په اصطلاح خپلې اوبه په د میکروب په ووایي چې میکروب بیا وده پکې ونه کړي. دغه ټابلیټونه که چیرې څوک ورته راوړي دا باید داسې نه شي چې فکر وکړي ځینې کورنیو کې خلک دا استعمال کړي د ځینې ناروغۍ دپاره. باید دا د ماشومانو د لاسرسي څخه ډېر لرې وساتل شي، ځکه دا بیا په ماشومانو کې بېلابېلې ستونزې راپېښولی شي. یعنې که زه وایم تر 10-20 ډېر خطرناکې ناروغۍ کېدای شي په ماشومانو کې رامنځته کړي. خپله دغه د ایکوا ټابلیټونه که موږ غواړو چې د دوی کیفیت خراب نه شي، نور خپل په اصطلاح فعالیت ونه بایلي، باید دوی په لمدو ځایونو کې کښېنښودل شي. که کورنۍ ته راځي باید اول داسې په وچ ځای کې دوی مخامخ خپله د لمر د رڼا څخه ایسته سوي، دوباره دوی بیا اوبو ته چې داخل سوي بیا استفاده ځینې کولی شو. تر هغه مخکې باید دوی داسې نه وي په اصطلاح چې ځینې ماشومان دا په کورنۍ کې بیا خوړلي یا ځینې خلکو په لنده ځای کې ږدي وروسته بیا اوبو ته ورچي، ځکه دوی خو خپل کیفیت اوس بایللی دی، بیا هغه ستا چې څه غوښتنه وه هغه دی اوس نشي پوره کولی 100%. نو ښه خبره به دا وي د ایکوا ټابلیټونو دا ساتیامې لخوا ورکول کېږي، دولتي شی دی، هر څوک یې کولی شي چې معلومات توکي ترلاسه کړي او دولت یې ورته ورکوي، بیا خپل اوبه د میکروب ضد کوي. نو د ایکوا په ټابلیټو سره یو کار موږ که څوک دا د زیاتره د اطراف خلکو دپاره دی، یا خلک چې هغوی اوبه سم اوبو ته لاسرسی نه لري. اوس دا دونه ښه خبره شوه، یعنې د اسهالات تر دغه پخوا نور هم ډېر وو. لامل بیا دا و چې خلکو زیاتره د ولدو اوبه استفاده کول. اوس دا چون چې خلک برمې سرپټې دي دا د اسهالاتو مخنیوی ورڅخه نیول شوی دی. که چیرې دغه ټابلیټونه ورسره استعمال کړي نو د دغه اسهالاتو مخنیوی به مې تر دغه لا هم اضافه نور په اصطلاح دغه ناروغي به ایراډیکیټ شي، بیا به د مځکې د مخ څخه دغه ناروغي ډېره کمه ډېر به وي. کیسې په وبسته یو ساحه کې پیدا کېږي هغه به ډېر ژر تداوي کېږي. اوس فکر وکړه که چیرې ولایتي روغتون پیج ته ورسې یا دې د دغه کښته روغتونونو ته چې هغه د سی ایچ سی بی ایچ سی یا په خپله سب سنټر ایچ پي ده هیلث پوسټي دي، که ورسې په قطار د ناروغان ورته پراته وي. نو اوس د دولت هم باره تر اوسه وتلي نه یو ناروغه دی نه دوه یې نه په اصطلاح هغه بیډونه لا د دوی د لاسه ډک یا کوم چې په اصطلاح کټان دي هغه د دوی د لاسه ډک شوي تر څو دغه ناروغان همزمان روغتون ته راځي چې بیا مراکبات یې ډېر ستونزمن دي. نو ښه خبره دا ده چې د هرې ناروغۍ دپاره موږ وقایه در تداوي بهتره 100% په طبابت کې اول باید وقایه وشي. که وقایه نه وه په دومره درجه کې مجبور بیا موږ تداوي کوو. د وقایې سره هېڅ کوم خطر نشته. که موږ د ناروغۍ مخنیوی کړي زموږ وجود هېڅ خطر نه لري، خو د تداوي سره خطر شته. کېدای شي ته په میکروب اخته شوې هغه میکروب خپله تا مړ کړي. که په میکروب اخته نه شولې هغه دوا کېدای شي پر تا خپله په اصطلاح ته چې دوباره د هغه میکروب دپاره بیا دوا استعمالوې، هغه دوا زیاتره د سایډ افیکټ څخه خالي نه ده. هره دوا په طبابت کې هره دوا چې انډیکیشن لري نو در هغه لاندې ورته لیکلي چې کنټرا انډیکیشن، در هغه لاندې لیکلي سایډ افیکټس یا جانبي اغېزې هم لري چې دا دوا موږ چاته ورکوو ګټه لري نو تاوان هم لري. نو که چیرې موږ د ناروغۍ مخنیوی نه یې کړي، ناروغي مې مخکې تر مخکې ایراډیکیټ کړې نه وي، د منځه وړې مې نه وي، د هغې د پرته یو پیغام ونه لرو، یو د هغې د مراد کولو دپاره ښه کلکه اراده ونه لرو، نو حتما موږ په ناروغۍ اخته کېږو. که اخته شولو نو بیا به کېدای شي ځینې خلک تداوي نه شي، د ځینو خلک داسې چې خپل خو په ناروغۍ اخته وي شاوخوا د کلي په اخته کوي شاوخوا ماحول، یعنې فکر وکړه دا څونه یو رقم یو سرخوږی دی. که چیرې په کورنۍ کې یو نفر لږ بې احتیاطي وکړي او دوی خپله په اخته وي، د کورنۍ نور ماشومان په اخته کوي، نور کورنۍ غړي د دوی دوستان د دوی په ماحول کې د خپل مسجد والا کلی کور په حقیقت کې دغه ناروغي که تاسې معلومات وکړي که په یو کور کې وه د کور څو ماشومان نور هم سر په اخته وي، دا کلي کې لا څو خلک نور په اخته کېږي، ځکه دغه ماشوم
چون چې دا ماشوم بیا بار بار اسهالات کوي، څو وار اسهالات کوي، هغه نه خوندي کېږي. آزادې هوا ته ځي، په اسلام مچان ځینې حشرې پر هغه باندې کښېني، دوباره هغه زموږ اوس فکر وکړه د مچ مخنیوی کله کېږي؟ او نه موږ د ډېر حده کړی دي، هر څوک خپل کوښښ کوي، مګر پر دې سره بیره مچ راځي، زموږ سره خوړو سره په تماس کې راځي، د اوبو سره په تماس کې راځي، د کوچنیانو د لاسو مخ سره په تماس کې راځي. نو که چېرې داسې یو ماشوم وي چې هغه په داسې اخته وي، دا خو په اصطلاح یو اویکلبورن چې ورته وایي، بس همدا انتقالونکی دی. کوچني چې اسهالات وکړه، په اسهالات اخته و، میکروب یې دوباره راځي تر بل کوچني پورې، تر غټیانو پورې دا میکروب راتللی شي. نو ډېر هڅه دې وسي چې د دغه شي مخنیوی وسي اول په کور کې، چې باید موږ اول په داسې شي اخته نه سو. د ایکوا ټابلیټونه باید کار کړي، د تشنابو سرپټو تشنابونه باید په هر کور کې تر امکان تر حده پورې باید تشنابونه په داسې ځای کې جوړ شي چې سرونه یې پټ وي، هر کوچنی ور نه سي، هر د کورنۍ هر غړی د یو فکر وکړه. ځینې ماشومان د دې په خاطر نه چې دوی رفع حاجت وکړي، د هغه څخه بیا تنده دغه اطراف ته ځي چې هلته تشنابونه خلکو ډکې متیازې مې طرح کړي، مګر دوی په هغه ماحول کې ګرځي، چاپېریال کې ګرځي. دا خو تمن کوچني خو دونه درک نه لري، د هغوی دماغ در اوسه دونه نه دی میچور شوي، دونه پوخ نه دی، دوی حتما د دا شیان سره په تماس کې راځي، دوباره راځي تر غټیانو پورې. دا کوچنیان بیا غذایي مواد ته لاس وروړي، اوبو ته لاس وروړي، په اصطلاح زموږ ته څه عامه اصطلاح کې موږ شلومبې استفاده کوو، شلومبو کاچوغ ته لاس وروړي، خپله شلومبو ته کې ځکه خپل سرلڅ لوښ کې اچول دي اوبه او شلومبۍ، هغه سره په تماس کې راځي. نو سبب د دې ګرځي چې ټوله کورنۍ په دې اخته شي، هغه ستا ټولنیز ژوند درسره خرابېږي. کېدای نه 100% مرګ سره تړلی دی، که چېرته دا وي نه شي، کېدای شي سړی مړ شي، ورسره ناروغه ورڅخه په کلي کې 2 او 3 ورڅخه مړه شي، بل کېدای شي شاوخوا محیط هم خپره شي دا ناروغي. نو سبب د دې ګرځي چې اقتصادي مشکلات ډېر زیات دي زموږ په هېواد کې، د لوی سره اقتصادي مشکلات زیات دي، خلک بیکاره دي، چون چې پر دې سره بیا ناروغي هم دا زموږ خلک وځاپي. نو یو غټ سرخوږی دی هم د دولت لپاره، ځکه په روغتونونو کې دغه له کبله ډېرې زیاتې پیسې ضایع کېږي. دا اوس فکر وکړه زموږ د دولتي روغتونونه چې دي ټوله پر موسساتو په اصطلاح بقا دي ولاړ دي، زموږ دولت خو 100% سره همکاره دی، خو دا شی ډېر زیات دی. که چېرې دوی دواګانې یو وخت زموږ څخه لرې سي، د خارجي موسسو دواګانې لرې سي، خپل دولت دونه توانایي به په ډېر وروسته وخت کې بیا پیدا کوي، تر څو چې بیا دونه دواګانې مهیا کړي، په یو وخت کې اماده کړي، تر څو چې فکر وکړه دا اوس په روزګان کې که درته وایم یاره 5 کور به نه خلاص چې دوی نو په اسهالاتو نه اخته شوي، نور 100% په هر کور کې دا اوس ما خبرې اوري، په هر کور کې په اسهالات یو ماشوم اخته وي، یو لوړ عمر یو پوخ عمر اخته وي، تر څو چې بیا شفخانیت لري. ډاکټر صاحب محترم، په وروستیو کې کوم پیغام لرئ مهرباني؟ په وروستیو کې مې پیغام ټولو هیوادوالو د ولایت خلکو ته دا دی چې باید د اختر په موسم کې ځینې ګرم څښان، په خاص توګه د ځینې کلچې، کلکې غوښې ماشومان ته ورنه کړي، او د پاکو اوبو په اصطلاح هغه مراقبت ډېر زیات وکړي، تر څو یا ساړه خواړه پاته شوي، سړې غوښې پاته شوي باید ماشومان ته یې ورنه کړي، تر څو چې بیا سبب د ناروغۍ وګرځېږي. نو دا خدای دې وکړي چې زموږ خپرونه مکمله واوري، او بیا د هر څه د مخنیوي دپاره مې سټپ بای سټپ د دې پښې لیکلې ده. نور ښه وخت او ښې چارې. ډېره زیاته مننه کوو ډاکټر صاحب محترم، ستاسو څخه درنو لیدونکو او اورېدونکو. د رڼا په لور روغتیایي خپرونه پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي چې نننۍ موضوع مو ټاکلې وه ناستې ته، او خپرونه کې راسره میلمه وو ډاکټر نعمت الله ځیرک. ستاسو له راتګ څخه له وړاندې مننه. درنو لیدونکو، خپرونه مو همدلته پای ته ورسېده. هیله ده چې تر پای شیبو پورې مو راسره تعقیب کړي واوسئ، او هغه څه چې ډاکټر صاحب محترم خپرونه کې ویله عملي کړو، تر څو د دغه ناروغۍ څخه مخنیوی وسي. تر بیا ښه وخت او ښې چارې د الله په امان. ماشومان جینکۍ او هلکان، کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان، نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان، تغذیه هم چنان. ماشومان جینکۍ او هلکان، کورنۍ د کریختار ورته عادت او پاملرنه د تعلیمي ام روغتیایي د ځان، نظافت هم اړین دی، تغذیه هم چنان، تغذیه هم چنان.